الله يا حبيب الله حضرت سعد اسود رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله اوس دلته خو دغه توروالی خو به زما معنی نه جوړیږي د الله تعالی د ملاقات نه د جنت ته داخلېدو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي سعده دا څه ته به دومره ښایسته یې هلته و یا رسول الله ما اته میاشتې کېږي اسلام مو راوړی دی کور په کور مې مهاجر و انصار ګرده وغوښته مرکه ورته وکړم د لور و د خور دپاره چې ما ته یې راکړي یو یې نه راکړي یو نه خور راکړي نه لور راکړي نو چې دلته څوک را سره دوستي نه کوي دی نه یي چې هلته مې جنت کې هم نه پرېږدي مجاهدینو ته خلک خور و لور وس نه ورکوي وایي دا د روه شهید کېږي که نه در مرګ چې په نیټه لیکلې د در نیټې مخکې راکلی سي سړي نه نسي کېدلی حضرت سعد اسود رضی الله تعالی عنه چې دا خبر وکړه پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته وایي وایي سعده ولاړ سه د عمر بن وهب ثقفي چې د بنو ثقیف د قبیلې سردار دی د دې ډیره پوهه عالمه ښایسته لور ده ورته ووایي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د لور نکاح زما سره وکړه پیغمبر علیه السلام ته حضرت عمر ویلي وه چې یو ښه سړی راګوره زه لور ورکوم پیغمبر علیه الصلاة وسلام حضرت سعد اسود ووست چې هلته ورغلی دروازه یې وټکول سلام یې ووایي د هغه نجلۍ پلار او مور چې ولیدي وایي داسې کس راغلی دی اوس داسې تک تور دی زموږ لور ډېره ښایسته ده ډیره پوهه ده عاقله ده د دواړو مشوره دا سوه چې نی ورکو د دی تور دی حضرت سعد اسود رضی الله عنه چې را روان شو مایوسه شو د شا د خوا څه هغه بیبي یقیني پوه هغه نجلۍ پوه هغې مور و پلار ته وویله که دا د رسول الله فیصله وي خو زه تیاره یم د پیغمبر علیه السلام په فیصله کې خو هیڅ هم نه وایه پلاره ورسه چې وحي را نازلیږي د دې مخکې د دې څه د دغه وحي جواب مخکې وکړه چې ته راځي زما په حق کې یا ستا په حق کې پلار یې ژر ژر رامنډه کړه حضرت سعد اسود چې را رسېدی حضرت عمر بن وهب ثقفي هم پسې راورسېدی ورته وایي یا رسول الله موږ زړه ته نه لوېده چې تا را استولی دی چې ستا فیصله یې نکاح وتړه بس موږ تیار پیغمبر علیه الصلاة وسلام خطبه وویله حضرت سعد دومره خوشحاله سو پیغمبر علیه الصلاة وسلام عجیب شانو 400 روپۍ دراهم یې مهر مقرر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نکاح وتړه سعد ته وایي وایي ولاړ سه بس ورسه خپل مهر ورکه واده جوړ که خپل واده وکړه یا رسول الله په بالله که یوه روپۍ لا لره مجاهدینو روپۍ د څه طالبان روپۍ لري نه لري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 3 صحابه ورشي وایي ورسه حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه به 200 روپۍ درکړي ورسه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه به 200 روپۍ درکړي ورسه حضرت علی کرم الله وجهه به 200 روپۍ درکړي چې ورته ورغلی هغه هم در 200 زیات یې ورکړي بل هم در 200 زیات یې ورکړي بل هم روپۍ در 900 لا زیات مهر خو 400 یې د روه غاړه وایسته ها نورې روپۍ ورپاته سوې رالی په بازار کې اوس خو نو کور دی یو چایبر و چاینکه په کار ده که نه یو طبخی و نغری په کار دی دا رانیسي یو نغاړکۍ و کمبله په کار ده دا رانیسي په دې اخته دی روپۍ خو شې ډېرې ورسره دي در 300 لا زیاتې ورسره دي دلته آواز وسو ورته وایي ای خلکو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ځیم جهاد تشکیل کړي د چا سره که شی ورسره یا خپل آس و توره د جهاد دپاره ځان برابر کړي حضرت سعد اسود رضی الله عنه غوږ ونیو چې څنګه اعلان دی بیا چې اعلان واورېدی ویې خندل وایي الحمدلله داسې ورځ در اوسه الله په ما نه وه راوستی پیسې شي ډېرې دي آس یې رانیوي
د پتن یې توره رانیوه ډال وسپر یې رانیوی پر آس پور سو تور نقاب یې واچوي زه کله کله وایم دا د امارت په کارو کې سوچ وهي داسې چورلټ فتوا پر امارت مه باسي خبرې مه پسې کوئ څه کار چې امارت کوي د امارت مجاهدین هغه د هغه دپاره اصل پیدا کوي بیا زموږ مجاهدین تور نقاب اچي اسې سترګې ښکاري دا په ټولو مجاهدینو کې اول سعد اسود رضی الله تعالی اچولی ځکه موږ تور نقاب اچو کنه حضرت سعد اسود رضی الله عنه نقاب واچوي پر آس باندې راسپور سو مسجد نبوي ته رالی توره ورسره د ډال ورسره دی یو صحابي ورته ګوري دا څوک بل ورته ګوري دا څوک مازې سترګې ښکاره حضرت علي کرم الله وجهه وایي څه کوي خواره کوي د سارا سره راغلی سړی یې بولم د دین د زده کولو دپاره به شاید راغلی دین به زده کوي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیل روان کوي د مجاهدینو چې کله روان سو جنگ شروع سو د کفارو سره چې جنگ شروع سو حضرت سعد اسود دی توره چلی کافر یو په بل پسې غځاري مرداروي ډیر کفار مردار سو حضرت علی کرم الله وجهه اسد الله و اسد الرسول پیغمبر علیه السلام ته رالی ورته یې دلته یو ځوان دی نادره ښایسته جنګ کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته یې چیرې دی ورته یې دلته دی دې وخت کې د ده دا لستوڼې راپورته سوي دي جنګ کوي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې باندې ولګېدې ور غږ یې کوئ انت سعد ستا خو ما پروګرام د واده جوړ کړی و پیسې مې په چانده درته ټولې کې خدای انصافداره ته دلته رالې د تورو مابین ته راغلی ورته وایي یا رسول الله انا سعد فداک ابي و امي زما مور و پلار دې درته قربان زه سعد یم چیرې دا غیرت برداشتوي چې ته دې په سنګر کې یې زه دې په کور کې یم کیدای نشي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا حالت ولیدی یو کافر رالی حضرت سعد یې وواهي په توره باندې غځار سو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کښېنستی د حضرت سعد سر یې راپورته کړي په ځنګانه باندې پروت دی په خپل پټو باندې د حضرت سعد د مخ نه خاورې پاکوي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خاورې پاکوي جیني د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سترګو څه اوښکې راتوی سوې ویې ژړل رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ واړوئ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندله حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه ورته وایي یا رسول الله تا وژړله وایي د حضرت سعد پر فراق مې وژړل چې زموږ د صف نه لاړ یقینا پر مجاهدینو باندې پر شهیدانو باندې زموږ زړه ځکه خوښ سي چې زموږ د صف نه وسي ورته یا رسول الله بیا دې وخندله وایي حضرت سعد ته چې کم اعزاز الله ورکوي زما حوض ته ورساوي حوض کوثر حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه ورته وایي یا رسول الله حوض کوثر څه دی وایي دا دونه غټ حوض دی چې د دې دغه جي دغه طرف یې دا غاړه یې دا د یاقوتو زمرودو نه جوړه ده پر دې دومره ګیلاسونه پراته دي لکه د اسمان ستوري اوبه یې داسې خوږې دي لکه شات او داسې سپینې دي لکه شیدې څوک چې یو وارې وڅښي بیا به یې د تندې د وجې نه څښي د خوند دپاره به یې څښي دا څنډه وژي دونه اوږده ده لکه د شام نه تر بصرا پورې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وایي ته یا رسول الله بیا دې مخ ولې جنې واړوئ وایي حضرت سعد ته بیان حورې رازغاستې د هغه فایڅې راپورته سوې پایزیبونه خلخال یې ښکاره سو ما ته حیا ودرېده د حورو نه ځکه مې مخ واړوئ حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي مرګرو ته وایي هغه ډال او هغه سپر راوړئ سپر و ډال یې راوړه د ده یو فټو دا یې راوړئ په دې کې یې وفیچل وایي دا یوسه هغه بیبي ته یې ورکه چې د حضرت سعد نکاح ما ورسره تړلې وه ورته وایه وادرتا شي بیبیانې الله سعد ته ورکړي
شي بیبیانې الله رب العزت ورله راورکړي. مجاهدینو ته خو یقینا شي بیبیانې الله تعالی ورکوي. خو دا یوه خبر هم یاد ساتئ چې د مجاهدینو بچان دا زما بغل ته چې کوم ماشوم ناست دی الله پاک دی ورته نعم البدل ورکړي. دا د شهید سعید مولوی حبیب الله صاحب رحمه الله رحمتا واسعه زوی دی حضرت عتیق الله دی الله دی ورته ښه عمر ورکړي. ما اوس پوښتنه ځینې وکړه چې تا خپل پلار ولیدي؟ وایي ما زما پلار یې کور ته راوړی ما مچ کوي بیرته یې یوړي. کور ته یې راوړی خو ما مچ کوي بیرته یې یوړي. دا امت هم داسې بچان لري شاته ګوره. دا شهیدان هم داسې کورونه پرېږدي شاته. داسې واړه واړه ماشومان پرېږدي. داسې بیبیانې شاته پرېښوي. داسې بیبیانې چې یقینا سړی اریانېږي د هغو صبر و زغم ته. موږ د شهید د یو جنازې سره ولاړو. ډېرې ښځې په کور کې جمع سوي وې. هغه ښځو چې کله د جنازه ولیده چا ګلونه پر پاشله وشیندله چا څه کوله چې جنازه کښېښوه سوه د شهید مور راغله سر ته یې ودرېده. د مور مینه شفقت دا یقینا سړی په عقل کې نه راځي. د مور مینه قسم په خدای د مرګ نه بعد د مرګ نه وروسته چې د سړی د مور تصور وکړي سړی اریانېږي. دومره نادر وسیله و شفقت دی د مور ترحم دی د مور. خو د هغه شهید په تندي باندې چې لاس کښېښوي موږ ته یې وکتله وایي د شهادت مې مبارک سه چې زما زوی ته الله پاک شهادت ورله راورکړي. هغه مجاهدین چې دا جنازه یې را اخیستې وه هغو د سترګو نه اوښکې وبهېدې. تا سپین سرې مور ته تاسو ژاړئ ولې؟ د دې 15 کاله ما انتظار باسلی و. 15 کال چې نن به شهید راځي نن به شهید راځي نن به شهید راځي. ما ورته د علامه جامی دا شعر ووایي چې خوش است که بعد از انتظار به امیدی رسد امیدوار. څومره لذیذ دی چې هغه څوک انتظار کوي هغه انتظار یې الله تعالی ورپوره کړي. خو چې ښځې خورې سوې د دې جنازې څه په دې وخت کې په ډېر دروند حجاب کې یوه زنانه را روانه ده. یو څو بیبیانو در لاسو نیولې وه. ما د یو طالب نه پوښتنه وکړه د دې شهید ورور دی. ما ورته ویل دا څوک ده؟ ویل دا زما ورېندار ده 1 میاشت یې د واده کېږي. د دې شهید کونډه ده. چې ورته ومې کته تر پوړنې لاندې هغه د مسالې ګلدانۍ پر المارۍ چې خلک ایږدي دا م را اخیستې ده. دا ګلدانۍ یې د ده پر جسد مبارک باندې دا ګلان کښېښو. په ډېر ټیټ اواز باندې دا وویل نوم یې واخیستی د هغه شهید ول فلانی د شهادت دی مبارک سه. پر ما باندې بل څوک ورور دی چې واده به نه کوم. چا چې د الله په دین باندې ځان قرباني کړي زه به هم د هغه چا په نکاح کې د حشرګاه میدان ته راځم. دا چې د 1 میاشتې بیبي د شهید پر نامه باندې کښېني د حشرګاه میدان ته پاته کېږي نو مجاهدینو خیال وساتئ. ګورئ داسې شهیدان داسې ملګري موږ تاسو قرباني ورکړه چې داسې بیبیان یې پاته دي بیا به حشرګاه ته هم راځي. دا بیبیانې ګورئ یاد ساتئ. که موږ تاسو د دوی د وینو سره خیانت وکړئ د دوی د بچانو سره مې خیانت وکړئ د دوی د کورنیو سره مې خیانت وکړئ الله به موږ په حشرګاه کې رانیسي. ګورئ الله دې د دې شهیدانو شهادت قبول کړي. الله رب العزت دې قریبانو ته صبر جمیل او اجر عظیم او نعم البدل ورکړي. الله تعالی دې مرګورو ته صبر جمیل اجر عظیم نعم البدل ورکړي. الله تعالی دې امارت اسلامی ته د دې نعم البدل ورکړي. الله تعالی دې د دې پاکو وینو پاک نتایج موږ تاسو ته وښیي. الله تعالی دې ته جنت فردوس ورکړي. الله تعالی دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. د شهداو مقصد د رسول الله ملاقات. ډېر کشر طالب دی، ما پوښتنه یو ورځ ځینې کول، الله ورکړي شهادت. ما ورته ویل ته دومره سرګرمي ولې کوې؟ ما ته ویل شیخ صاحب په بالله که مې رسول الله یو ګړی ایریش، یو ګړی مې په بالله که ایریش چې د دې مقصد د رسول الله ملاقات دی. الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ورکړي. الله دې مجاهدینو حافظ و ناصر و غاور سي. الله دې مجاهدینو حفاظت وکړي. الله دې مجاهدین کامیاب وکړي. څونه ملګري چې شهیدان دي الله دې جنت فردوس ورکړي. څونه ملګري چې زخمیان و مریضان دي الله دې شفای کامله عاجله ورکړي. الله تبارک وتعالی دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور و پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي.